السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې مو نوم کورس کې مو درته د زوی توري کې د ظالم موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. زوی، ظالم، ظالم. ظالم انسان څخه خلک کرکه کوي. ظالم انسان څخه خلک کرکه کوي. ظالم انسان د ټولنې خلک نه خوښوي. ظالم انسان د ټولنې خلک نه خوښوي. ظلم کول ښه کار نه دی. ظلم کول ښه کار نه دی. ظالم انسان ته به الله جل جلاله سزا ورکوي. ظالم انسان ته به الله جل جلاله سزا ورکوي. انعام الله د نظافت خیال ساتي. انعام الله د نظافت خیال ساتي. زموږ وطن ښکلې منظرې لري. زموږ وطن ښکلې منظرې لري. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: نظافت، پاکوالی. نظافت، پاکوالی. ظالم، زیاتی کوونکی یا ظلم کوونکی. ظالم، زیاتی کوونکی یا ظلم کوونکی. کورنۍ دنده: د زوی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د زوی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د زوی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. نظافت: نظافت چې کله د تورو په بڼه لیکو: نون، زوی، الف، پ، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو نظافت کلمه ترې جوړیږي. نون، زوی، الف، پ، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو نظافت کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مظلوم، ظلم، حفظ. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د زوی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د زوی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د زوی توري کې مو تاسو ته 3 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته ترې جوړ کړم، نور 2 به بیا تاسو ولیکئ. عین، زوی، میم، ت. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو عظمت کلمه ترې جوړیږي. عین، زوی، میم، ت. دا 4 توري سره یو ځای کړو عظمت کلمه ترې جوړیږي. نورې 2 کلمې: ظالم، ظریفه، چې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د زوی توري کې د ظالم موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل. په کورنۍ دنده کې مو درته د زوی توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو 3 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله، نورې 2 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د ظالم موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.